پښتون ټایم ته مو په سلامونو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو تازه یوه ویډیو په ټیک ټاک باندې وایرل شوې ده چې پکې ښکاري یو بې غیرته سړی د خپلې ښځې څخه فحاشه ویډیو جوړوي او بیا وروسته یې په ټیک ټاک باندې خپروي او په ټیک ټاک باندې هم ښه ډیره وایرل کیږي. دوستانو که غواړئ چې دا ویډیو وګورئ او پوه شئ چې دا ښځه او خاوند څوک دي نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو د نن سبا بعضې خاوندان دومره بې غیرته شوي دي چې د ټیک ټاک د مشهورتیا لپاره د خپلې کورنۍ له غړو څخه یعنی له ښځې خور او مور څخه ویډیوګانې کوي او بیا وروسته یې د مشهورتیا لپاره په ټیک ټاک خپروي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې یو بې غیرته خاوند له خپلې پاکلمنې ښځې څخه ویډیو جوړوي او بیا وروسته یې یوازې د دې په خاطر په ټیک ټاک خپروي چې زه او زما اکاونټ مشهور شي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین ښکاري دغه سړی له خپلې ښځې څخه د کور په ماحول کې ویډیو جوړوي. دوستانو د نن سبا ټیک ټاکر دومره بې غیرته او بې ایمانه شوي دي چې په ټیک ټاک باندې د یو څو فالوورزو اخیستلو لپاره نه خپله ښځه پرېږدي نه خور پرېږدي او نه هم خپله لور پرېږدي. بس دوی غواړي چې هر قسم ویډیو وي خو چې وایرل شي. دوستانو نکاح یوه داسې رشته ده چې د هغې څخه وروسته ښځه د خاوند عورت وي او دوی دواړه باید د یو بل پرده وساتي، نه دا چې ویډیو ترې جوړه کړي او بیا وروسته یې د څو فالوورزو اخیستلو لپاره په ټیک ټاک خپره کړي او د خاوند دا حق جوړیږي چې د خپلې ښځې عزت او خیال وساتي. لیکن د نن سبا دور ښځې هم د خپل ځان د پردې خیال نه ساتي او نه هم د دوی په خاوندانو کې حیا او غیرت پاتې دی او همدا د قیامت نښه ده. دوستانو له تاسو ټولو ورونو څخه همدا هیله او خواست ده چې د خپلې کورنۍ خیال او عزت وساتئ. دوستانو که یو سړی د خپل کور عزت په خپله لیلاموي نو د بهر د خلکو څخه څه تمه او له ټولو هغو خویندو څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خپل داسې بې عقل او بد عقل خاوندان پوه کړي که نه دغه خلک به مو په شرمونو وشرموي او عزت به مو په ټوله دنیا لیلام کړي او د الله تعالی څخه همدا دعا ده چې د هغو ټولو خویندو عزت او پرده وساتي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او په کمنټ کې مو هم خپله رایه پرېږدئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.